د روداتو ولسوالۍ اړونده د کابل کیمپ په نوم د دغه سیمې سلګونه اوسیدونکو د یوې اعتراضي ناستې پر مهال پر سیمه ییزې ادارې نیوکه وکړه او زیاته کړه چې د دغه سیمې ولسوال او امنیه قومندان د خپل شخصي ګټو په خاطر د روغتون په نوم د دوی دکانونه ړنګوي. اعتراض کوونکي وایي په دغه کوچني بازار کې شاوخوا 250 دکانونه موجود دي چې سلګونه کورنیو لپاره د روزي ګټلو زمينه برابر کړې ده. دوی وایي دغه بازار اسناد په 1422 هجري المریض کال کې د وخت حاکم حکومت ورکړ او کلونه کېږي چې مالیه ورکوي. دوی په وینا اسناد په لاس لري چې دغه دکانونه دوی ته ورکړل شوي او خلکو پکې د کلونو په دیریدو ځان ته له خاورو دکانونه جوړ کړي او ځان ته د رزق ګټلو وسیله برابر کړې ده. د کلینیک نه داسې مارکیټ جوړي او د کلینیک په خلک هغه کوي دکانونه ټول ورانه 2.5 دکان دي ورور او دلته نور قومونه ټول په منګ رضا دي ټول د منګ ورونه دي خاط څلور خلک دي ولسوال دا او د کومندان د امنیت دغه خلکی دي دغه بوج په منګه چورې نور هیڅ کوم مشکل نشته د ورور په اخر سره کا پوری د زمنګ حق دی لومړی نمبر مارکیټ چې دا اوس پکې بازار دی رسمي مکتوب شته دی خو خبره دا ده چې بازار ورانیږي بازار بس مالیه لري ښاروالي لري حکومت ناغي شي په بدل کې به ځای ورکړي داسې ځای ورته ورکړي چې د دایمي لپاره به ځای ورکړي شي د موږ مظلوم ولس غږ دوی واوري یا دوی موږ سره د موږ په ګټه تمام شي دوی موږ ته نور مشکلات پیدا کړي. دوی د غرض وی لومړی د کورونو دکانونو ترمن ساحه کې روغتون جوړېدو چارې پیل شوې او اوس د ماستر پلان عملي کولو په نوم د دکانونو ورانولو هڅه پیل شوې ده. بلخوا د روداتو ولسوالۍ مسؤلین وایي د روغتون په نوم د خلکو د دکانونو ورانول یو دسیسه نه بلکې یو قانوني کړنه ده. د وایي روغتون لپاره د بازار شاته ودانۍ چارې پیل شوې خو په اخیری برخه کې د ښار جوړونې ریاست د ماستر پلان نقشه راغلی او په هماغه اندازه باید روغتون د عمومي سړک خواته یوړل شي. موږ دې سره وخت سره همکاري کړې او چې د دې شړځای کې شبخانه جوړ شي چې د خلکو دکانونو تخریب نشي. دا چې نقشه راغی نقشه باندې بیرته د دې دکانونه یو اندازه اول قدم کې تخریبیږي چې دلته دیو چې بدیل غوښتنه موږ نه کړی بدیل هم موږ ولایت مقام ته پیشنهاد کړی دی ولایت مقام دلته هیټ ټاکلی دی راغلی دی ځای مشخص کړی دی چې د مرخاته خواته د شبخانې چونه عملا اچول شوی دی خو دا خلک هلته وایي چې موږ نه ځو اول یې موږ نه بدیل غوښتو اوس بدیل کې وایي چې که موږ هلته ځو موږ ته قواله راکړه د قوالې صلاحیت ما سره نشته